دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله به د قیامت په ورځ وی چې یا ابن آدم ای د آدم بچیا مرضت فلم تعودني زه بیمار شوم ته ما تپوس نه راغلی الله وی زه بیمار شوم ته بیمار پرسی نه راغلی او ته یا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين زه به څنګه ستا بیمار پرسی درغلی ته رب العالمین په تاسو بیماری نه راځي الله وتي أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده ولتا ته پته نشته چې زما پلانې بنده بیمار شو ته تپوس نه ورغلی أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده که ته هلته تللی وې او د هغه تپوس ته ورغلی وې نو زه به دې هلته موندلی وې الله ورته وایي زه به دې هلته موندلی بیا به ورته الله وایي چې یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ما دنه خوراک غوښتلی او تا رانه کړو ورته یا الله تعالی خوراک څنګه ته خو رب العالمین وی اما علمت انه استطعمك عبدي فلان زما یو بنده تا ته ویلي چې زه غریب یم خوراک راکه تا نه ورکړی که چېرته تا هغه له خوراک ورکړی وې لوجدت ذلك عندي هغه به زما په خوا کې موندلی بیا به ورته ای د آدم بچیه استسقيتك فلم تسقني ما دنا وبغختلي وتاني وتي الله تعالى سيبو بدركم تبو رب العالمين ويستسقاك عبدي فلان فلاني بند زماتنا وبغختلي محتاج زورتي وتولني وركري أما إنك لو سقيته كتاجر تاغل وبوركري وكان وجدت ذلك عندي قبل ما زرم که چرته د دې رور دا مطلب وي چې غریبانانو سره ښه کوه الله به ومومي او دا مقصد وي نو بیا دا خبره څه ده دا صحیح خبره